لرم قاری صاحب نه لکه د نبیل په باره کې آیا که تاسې مثلا کامیاب سئ او تاسې دا د وطن واک په خپل لاس کې واخیستې آیا داسې یو عمومي په درک لګېږي او که نه له مخې به ټول لرې کېږي چاسې جنتونه خو ډېرو خلکو کړي دي دا به ټول به ادامېږي او که عمومي به ورته کوئ دا یوه غوښتنه لرو مهرباني ټول مې دا مولا شپږ لکه کسانو مونږ چېرته ځوړندوو مهرباني وکړه قاري صاحب محترم نو همدا جواب د مبین صاحب دا به چېرته ځوړندوو دومره ځایونه مولا که پیدا کړو مجبور یو د کوفتي ماشین ورته واخلو کیا اچوو یا خوانه راباسو کیما یا ترشل ورته واخلي دا د غنمو ترشل د چې د چرګانو دانه به ترې جوړوو نور خو په دار دم نه لګېدوي دا مردارې غوښې دې ورکې سي طالبانو ته تسلیم یم مهرباني مبین صاحب محترم لیوال صاحب در سره دی زه درنه لاړم په الله م سپارم الله دې سپارم بس ته مونږ سټډیو ته راولې خپله ځان رانه باسې سلام علیکم لیوال صاحب در سره دی وعلیکم سلام ښه طالبانو ته تسلیم سلام علیکم وعلیکم سلام مبین خان ښه خوشحاله یې ورته والا مونږ د چرګانو فارم جوړو دې ته دانه پکار دی دې دانه نو شرنګا بابا چې د ماشین ته واچې او خواته دار څه ګاډ وډ راوباسي داسې زر زر غټېږي دا چرګان خو په دې شرط چې هغه چرګان هم بیا د خوړلو نه دي ګوره چې ویې نه خورئ کنې تاسو نه هم هغه چرګانو ته 4.5 کیلو غنم او د دې غلامانو غوښه داسې سره ګاډه کې سخت زبردست دانه ترې راځي نه دا هماغه خیال است محال است جنون است طالبانو ته تسلیم ښه صحیح چې دغه خبرې خو د مزار امپراتور هم کولې لیکن امریکانو چې له غوږ خو خیر خو شونګا بابا مې منم مبین خانه ستر جنرال وای ستر جنرال زه چې دغه تاسو لایو ته چې خلک راځي اکثریت ګوره تاسو چې غږیږي ګوره دوی تاسو مطالعه کوي دغه انسان ګوره چې غږیږي ته کولی شي چې دغه نه ته پوه شي چې د انسان په کوم حالت کې ده الله سیار هلمند مې ولید سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولې به دی د دیموکراسۍ طرفدار نه وي ولې به دی امریکایانو ته لابي نه کوي ولې به دی طالب ته تروریست نه وایي ولې به دی مدرسې ته کنځل نه کوي سیار هلمند ده چې تا غوندې قواره مې وایي وخته به مې ځان اعدام کړی اول وخت سیار هلمند ته ورکړه مهرباني د سیار هلمند عکس راغی لایف خپرونې ته ملګرو هیله مو دا ده چې د دې عکس باید ته 1 ساعت او 10 دقیقو وروسته لایف خپرونه وګورئ د سیار هلمند عکس ده پکې دغه عکس مبارک به راواخلئ او دنیا ته به یې وښیو چې دغسې خلک د طالبانو مخالفت کوي سیار هلمند سلام علیکم مبین خانه ګوره بېنوبتي مه کوئ نو وروره ته دې مونږ ورورې طالبانو ته تسلیم یې د ما څنګ کې کښېنه دې پسې تا ته وخت در کوم چې تر څو دی رانه ونه تښتي سیار هلمند سلام علیکم ډېر ښه شو چې هغه تصویر دې مونږ لاس ته راغی سیار هلمند به نور خبرې نه کوي په رسنیو کې سیار هلمند مایک دې خلاص کړه سبحان الله ودې لیده سیار هلمند له لایب خپرونې نه وتښتېده د سیار هلمندي له 1 ساعت او 10 دقیقو نه وروسته لایب خپرونه د ده عکس به راوباسئ زه به یې راوباسم بیا مقایسه وکړئ چې دا خلک ولې ملحدان سوي دي بیا مقایسه وکړئ چې دوی د طالب او د مدرسې خلاف ولې دي بیا مقایسه وکړئ چې دوی 18 کاله ولې مدرسو پسې غپل نن د سیار هلمند هغه اصلي عکس کوم د ده له خبرو سره موافق ده بلکل هغه عکس د موږ لاس ته راغی الحمدلله او سیار هلمند ده نور به رسنیو کې له موږ نه انشاءالله ته خبرې ونه کړي دا مخالفتونه ډیر دي خو تا خدای او رسول ته بار بار کنځلې کړي ته ملحد یې ته او هغه بل خبیث دی تاسو څومره چرندیات ویلې په پټ مخ د کمرې تر شا دا ملت هم څومره برباد کړه دا څومره هم دروغ ورته پېشکاري کوي ته په خپله په امریکا کې په یو قصابي کې کار کوي چې صرف د غواګانو لکۍ نیسې چپه کولو دپاره
دا د وظیفه ده غواګانو لکۍ نیسي لیوال صاحب دلته بیا په سیاست کې له طالب سره مقابله کوي سیار هلمند ما نه ده خطه کړی په الله قسم وکړئ چې خپله وتښتېده ځکه عکس دلته خپور شو راځه سیار هلمنده هر وخت د طالبانو ته د پټ مخ پیغورونه ورکړي نن د عکس رسني سوراسه لایف خپرونې ته راشه هېڅ مشکل نشته ته په امریکا کې اوسېږې تا ته به څوک خطر پېښ کړي خو افغانستان ته نه راځې وړکیه روشه اتل ده نو خو که اتل وي را دې شي دلته چا لیکلي چې هلمند اتل ده سیار هلمند که اتل وي را دې شي لایف خپرونې ته جرأت دې وکړي عکس مونږ ته ورسېده په لوڅ مخ دې راسې راشه سیار هلمند مونږ چې د طالب حمایت کوو او ځکه یې کوو ښه سیار هلمند وتښتېده چې جوړ ته خالي کوي مبین خانه وایه اوس مهرباني وکړه د تاسو هغه د سوشل میډیا پړانګ هغه وتښتېده نه ته خو غوږ ونیسه مبین خانه ګوره تاسو چې ګوره که نه تاسو په یو ګل باندې پسرلی کوئ ګوره نو ته ګوره د شخصیت کشي قول تاسو کوئ دوام چې تاسو څنګه شخصیت کشي ته اجازه راکړه ګوره څنګه دوامه دا ګوره مبین خانه وروره چې کوم زاکس تاسو در کوم هېڅ فکر مه کوئ د لایف خپرونې 1 ساعت او 14 دقیقونه وروسته وګورئ سیار هلمند دا کس شته هېڅ فکر مه کوئ مبین خانه دوی د مونږ د هېڅ شي خیال نه ده ساتلی که دوی د مونږ خیال سات ما چاته نه ښوده دا لازمي ده خپله فریضه بولم چې امریکایي جاسوسان د بلیک واټر مزدوران افغانانو ته رسوا کړم د دوی هغه شکلونه افغانانو ته وښیم څه لعنت دی په دغسې قوارو سي په دغسې بېنوره څېرو دي چې په دغسې نجسو دموکراتو قوارو دي د الله لعنت مبین خانه ته اجازه کوي چې زه تا د یو همکار یو تا د یو ملګري داسې قواره خلکو ته زه وښیم چې خلک به ګوته په خوله کې نیولې یم داسې د هغه په حالات به تللي وي اجازه کوي طالب خلکو پېژندلی غوږ ونیسه سبحان الله نه غوږ ونیسه لیوال صاحب زه ګوره زه طالب ته تسلیم یم ګوره د ما یوه خبره واوره د تاسو ټولې میډیا ته ټول د غرب تالیسټو ته ټولو سکشیانو ته ټول د کلیسا مزدورانو ته ټول په لاین کې کلیسا ته ولاړو برګر خورو ته ټول د غرب کاسه شویانو او فل برایټانو ته چلنج ورکوم 6 کسان 10 کسه 20 کسه دې راشي زه سټوډیو لیوال صاحب ته پرېږدم زه خپله له سټوډیو نه کته کېږم قاري صاحب سعید هم درته نه یادوم هغه ته خو هېڅ کله تاسو جرأت نه شئ کوئ لیوال صاحب درته پرېږدم په انګلیسي سره خبرې کوئ په عربي یې کوئ په پښتو یې کوئ په ترکي یې کوئ په ازبکي په هرې ژبې چې تاسو ته اسانتیا وي دی به در سره خبرې وکړي کنځلې مه کوئ توهین مه کوئ هېڅکله به دی به هېڅ چا ته به مشرانو ته نه د تاسو چې مشرانات دا به چلنج ده چې هر کله یې منئ د موږ سټوډیو ته راسئ نه به مو قطع کوم نه کنځل به نه کوئ که چېرته مو قضاوت به ولس وکړي او ریفرنډم به وکړو که لیوال صاحب تاسو په دلایلو کې مات کړ لایف خپرونه د موږ لخوا در پاتې سو ګوره ما بالکل مننه صحیح شو تاسو په ټول نظام کې ولاکه دغومره نه وي ګوره د تاسو خبرې څه دي شړنګا بابا د جګیږي حضرت علي ته نواسای خدا وایي تاسو وروره ودرېږه لا حول ولا جنازې کې دویم راوند ته ځي ګوره د قلي اردو د قمندان جنازه یې کوله په هغه کې په هرات کې یا ورته جنازه خلاصه مولا دعا کوه د بیا وروره نیت وتړی د دې یو کته لکه سړی د چرګ غلا کیونی چې زر لاسونه دسه کړ درته بیا دسه پورته کړ نو دم دا فکر کړو چې دا انتخابات دي لکه دویم راوند ته لاړ کنه په دې یو راوند سړی ونه بکل سي بیا د اختر منځ کوه رکوع یې پرېښود د سجدې ته لاړ وایي غلطي وسوه که بیا راغی خلکو ته تقریر کوه ځان یې مفتي جوړ کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سبحان الله چې ولسمشر دومره جاهله سي صلی الله علیه وسلم ته اوس کوم خبره ده که دغه به دې هم در پرېږدو وایي ما په وړکتوب کې له خرو سره ډېره مینه الله دا ته ولسمشر یې خار دې په خدای په مینه ورغړوه دا ته څه رقم
بیا چی شی وای مونږ خو درته معلوم یا د لغمانیانو متل لوګریانو ته ور وړو زه خر په ونه خېزومه لوګریان هم نه ښي لغمان زه یعنې ده ته دا ډېر غټ کمال کاري اخرې چې په ونه خېزولي دي هغه ته بیا 4.5 کیلو غنم ورکړه هغه یې بېرته راکت هم نه کړه هلکه یو 10 کیلو غنم خو ورکړه چې خره دې چې ونې ته خېزولي هغه به بېرته راکته سي که دغه دې هم بلا ورپسې ودرېږه یا ورته غږ کوي مونږ تا ته رایه درکوو ګوره د زرګونو خلکو مجمع وه لیوال صاحب واوره مونږ تا ته رایه درکوو تا ارګ ته رسوو ته به معامله نه کوې 50% به نه منې ګلمرجان سره به نیم په نیمه نه منې دا ورته څه نه منم ولې به یې نه منې د ارګ دې د ورلاغني ده دا د تا د پلار ده چې نه منې څنګه در باندې ومنه بیا طالبانو ته څه وایي ته به وایي ستا د رښتیاني ولسمشر اکتونه چې وکړي طالبان دې راسي څه شي دې وکړي ادرس دې راکړي د څه شي ادرس زه ورسره خبرې کوم ولې ونه او شفتالو سریه طالب تا سره خبرې کوي طالب دومره خدای پاک 18 کاله وینې تویې کړې سرښندنې وکړې هغه به راځي له یو شرنګا د یو بې پرتوګي له میړه سره به خبرې کوي د یو نامسلمانې له میړه سره له هغه چا سره چې کلمه یې نه ده زده امنت بالله یې نه ده زده هغه سره به طالب خبرې کوي بیا د طالب ادرس غواړې که د طالب ادرس تا ته نه ده معلوم طالب د کابل نه د پانتون استادان جګوي 4 کاله ځان سره ساتي دا یې ادرس غواړي طالب د امریکایانو سره خبرې کوي خپل 15 بندیان راخوسي کوي همدغه د افغانستان په خاوره کې تبادله کوي له امریکایانو سره د بو بریګیډال په معامله کې امریکایانو سره د افغانستان په خاوره کې سوی ده هلته په قطر کې بندیان خوسي سو دته له ادرس نه ده معلوم طالب د ارګ دروازې ورته ټکي دا ورته ادرس دې راکړه طالب د شوراب او د ګرینویلج په دیوالونو لکه زمري وروخته دا ورته ادرس دې راکړه طالب د ارګ دروازه په دروازه کوټه په کوټه ورسره جنګ کوي دا د طالب ادرس غواړي طالب د سی آی او د ارګ په موټرو کې ارګ ته ورننوځي دا د طالب ادرس غواړي د طالب ادرس به زه درکړم چې څنګه د کار له دفتر ووتې څنګه د طالب ناز ده موقع ته ګوري په دا وچ سر به دې په کالتوس ولې مازغه به در باندې باد کی طالب ادرس غواړي یا تا په طالب باندې کوم بل ګمان کړی ده چې طالب په هر څه پرېږدي د شهیدانو ارمانونه امیدونه او تر کولاندې کې راځي په هر کې بله تا سره یو ځای کېږي ان خیال است و محال است و این ارمانت را به گور ببری طالب به له فتح سره راځي له سپین بیرغ سره به د موږ له ارمانونو سره به راځي د شهیدانو د کونډو د یتیمانو له ارمانو له ارزوګانو سره به راځي طالب داسې څوک نه ده چې د 18 کاله جهاد شهادتونه د خلکو وینې دا چاپې دا درون دا تکلیفونه دا ټول درته په یو 15 وزارتو درکړي طالب چې معامله کولی امریکایانو سره هېڅ ضرورت د دې نه و چې کرزی راشي هېڅ ضرورت د دې نه و چې اشرف غني راشي هېڅ ضرورت د ده نه و چې دغه لنډغر راشي په کابل حکومتو کې خو لږ تنازل به یې کړی یو څه به یې د امریکایانو منلي وو نن به هم د طالب واکمني وه طالب چې دا هر څه قربان کړه په دې وطن باندې دا یې په دې وکړه چې بد تاریخ یې نه پرېښوده پرون چې طالب بوتان ماتول په دې مات کړل چې سبا ورته څوک بتفروشانو نه وایي د بتشکن لقب د مونږ قبول ده د امریکا ماته خدای د افغانانو په لاس لیکلې وه ځکه طالب ورته پښې وخرولې چې ولا کرانه لاړ سي نن د امریکانو ماته د افغانانو په لاس د اسلامي امارت د غازیانو په لاس دا د موږ لاسته راوړنې دي دا به د افغانستان په زرین تاریخ کې لیکل کېږي دا به د نړۍ مسلمانانو ته یو یادګاري چې هغه مظلوم افغانانو چې په پښو یې چپړکې نه وې توپک زنګین و مرمۍ او کالتوس یې نه درلوده هغه د امریکا امپراتوري و د امریکا B-52 او ناټو ته ماتې ورکړه دا افتخارات د موږ لپاره بس دي مرګ دی وي د غیرت مرګ دی وي زه ارګ څه کوم چې زه غلام یم زه دفاع وزارت څه کوم چې زه مزدور یم زه پارلمان ریاست او وکالت څه کوم چې زه د ارګ له سفارت نه رهبري کېږم زه وچه ډوډۍ خورم 3 ټیمو کې یو ټیم خورم آزاد او خپلواک افغانستان غواړم چې واک او اختیار مې په خپل لاس کې وي د مشرانو په لاس کې مې وي خارجه پالیسي مې په خپل لاس کې وي سبا مې بچیو ته د پلار د غلامۍ ته پیغور څوک ورنه کړي زه داسې تاریخ نه پرېږدم د موږ مشران دا تاریخ نه پرېږدي والله العزیز که د مادیاتو وږي یاستو یا یې پروا لرو نس د مړیږي یا په جوارو په ډوډۍ یا د شالشمو په سابو
او یا د خرو په غوښو باندې ولې مردارې غوښې ته اچوم ولې د دغه ملت غوښې وخورم ولې د دې ملت په 4.5 کیلو غنم ورکړم او خپله کبابونه وخورم د دې ملت بچی جوالي په اوږه پړی روان ستا خبیث بچی ښوونځي ته پټون کړی روان خاورې په سر به زما او ستا تروند ماټن کم شي دا ارمانونه مو ګور ته ویسو استثال خورو چې لنګ ده درته بیا هم درته وایم د کابل د مزدوري ادارې د امریکایي جاسوسانو د بلیک واټر د نوکرانو ټولو سیاسونو ته ټولو ویندیانو ته چې لنګ ده راسئ د شهاب لیوال صاحب د قاري صاحب سعید له ما سره بل ورور سره د تاسو په خوښه تاسو په میډیا کې خوښ کړئ صاحب خیبر سره بل سره که چېرته تاسو دلایل ویلې تاسو هغوی پړه کړل د موږ جهاد مردوده که د تاسو په اصطلاح باندې دا جهاد نه د امریکانو شتون مقانوني که دغه ملک چې اشغال سوی تاسو په دلایلو ثابت کړئ چې نه د اشغال لایف خپرونې در پاتې زه درنه خدای پامانه یې کوم نسته په تاسو کې دا تریخی نسته د تاسو دویمه خبره خور مور کنځلې بیا چې بند پاتې دا جګړه استخباراتي ده نو جګړه خو موږ هم وایو چې استخباراتي ده موږ هم درته وایو د CIA مزدوران یاستئ موږ هم درته وایو د بلیک واټر نوکران یاستئ موږ هم درته وایو چې د CIA او د نړۍ او د ګاونډیانو استخبارات په تاسو کې غرق دي تاسو لوبوي فرهنګي یرغل کلتوري یرغل دیني یرغل نظامی یرغل هر څه ته تاسو غاړه کې ولې تاسو د دومره ظلمونو باوجود د ایران سفیر احضار نه کړه د ملک نه مو نه شړه ولې مې یو احتجاج ورته ونه کړه ولې یو افغان زخمي دی تاسو په مخ کې په کټ کې زولانه شوی پروت تاسو آزاد نه یاستئ یو مو د یو غلام ده بل مو د بل غلام ده ټوله دنیا دلته غلامان راټول شوي او د تاسو ګیلان به نور ټولیږي یو برش شپټ بس چونه به در باندې وهو